نن همغه لوبډله د افغانستان لوبډلې ماته کړه په نړیوال جام کې ورته ماتې ورکړه دا چې افغانان څومره خوشحاله دي څه احساس کوي احساسات یې څه دي د میکسویل هغه چکې خو به یادي هغه هم یادېږي پرون بیا ودرېدلې موږ یا الله دا اوس د پاکستانو دغه نه موږ خلاص شو د پیغور زه تاسو ته د خوشحالۍ کوم حد نشم ښودلی چې یاره زه څومره خوشحاله یم بې حده خوشحاله یم میش خو ټول جالب وو ځکه چې د دې مخکې پروډکشن همدا کېدو کله چې ما اگر کن پوهه ته دغه پروډکشن یوازې تړي چې یو 14% د افغانستان وینو نور چې دغه تاوی د استرالیا نو زما لپاره ډیر جالب دا چې دغه میچ وګټو زما لپاره به وګټ ډیر خوشاله کوم بیخي دا مې ډیر د زړه ارمان ومه چې دی ووایي د زلا ټلویزیون او یوټیوب چینل د پاڼې درنو لیدونکو سلامونه نیک هیله او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت او عافیت جامې به مو برتن وي درنو لیدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن سهار افغانستان د یوې داسې لوبډلې پر وړاندې بریا ترلاسه کړه چې تل یې د افغانستان سره رسمي سیالۍ چې هغه سیالۍ د آی سی سی د خوا نه ورکړل شوي دي هغه لغوه کړي او د ځینو مشکلاتو په اساس باندې دوی سره سیالۍ نه ده ترسره کړې د دې ترڅنګ په تیر نړیوال جام کې چې د یو ورځنۍ سیالۍ وي په هغې کې افغانستان ته داسې ماتې ورکړې ده چې د هر افغان زړه یې دردولی دی نن همغه لوبډله د افغانستان لوبډلې ماته کړه په نړیوال جام کې ورته ماتې ورکړه دا چې افغانان څومره خوشحاله دي څه احساس کوي احساسات یې څه دي او د دې ترڅنګ په دغه نړیوال جام کې د افغانستان د بریا راز په څه کې دی د خلکو نه ورو خلکو سره خبرې کوو موږ سره پاتې شي او زموږ خپرونه تر پایه وګورو چې مهرباني نوم راته واخلئ نوم مې حاجي حکمت الله دی او د دم کلي اوسېدونکی یم او مینوال خو ډېر راځي په هغه ورځې باندې زموږ سودا هم نه کېږي ځکه دا ځایونه ټول بند دي څوک سودا پسې راځي هغه سړی خوا دې خوا ځي او ماشاءالله کرکټ ډېر ښایسته کرکټ وشو موږ ته ډېر خوشحاله شو او زموږ اختر یې بیا دوباره موږ ته بیا د خوشحالي احساس راکړو او موږ د ډېر ښه لوبه وشوه د ګلبودین د خوا نه ډېر خوشحاله وو موږ او بل دغه چې و د نوین الحق ډېره ښه لوبه وکړه نو زموږ ټول کې افغانستان لوبغاړو ښه لوبه وکړه ښه فیلډینګ یې وکړو پرونۍ لوبې نه موږ ډېر راضي او ډېر ته خوشحاله یو حاجي صاحب زه خو چې ګورم دلته چې دا خلک ولاړ په دې خاطر تم ورته څه نه وایې چې خیر زما دا سودا دې نه خرڅېږي خو چې افغانستان لوبه نه زه د افغانستان د کرکټ ډېر مینوال یم دا بعضې خلک یې ډېر هغه لوبه چې وبایلې خفه او بعضې څه ناڅه خرابې خبرې کوي لکه زما ډېر راضي یم ما اوس په د افغانستان د کرکټ پسې چېرته غلطه خبره نه ده کړې او زه ډېر راضي یم او ډېر خوشحاله یم استرالیا ته مو ماتې ورکړه د دې نه مخکې په تیر نړیوال جام کې چې ورځنۍ سیالۍ وي هغې کې موږ نه ډېره سخته لوبه وګټله د میکسویل هغه چکې خو به دې یادي هغه هم یادېږي پرون بیا ودرېدلې موږ یا الله دا اوس د پاکستانو دغه نه موږ خلاص شو د پیغور بلکل هغه ګلبودین وسوځه په ټوله کې د سیالۍ نه دې څومره خوند واخیستو د چا لوبه دې ډېره خوښه شوه د چا د لوبې نه ډېر زیات متاثره شوي څه احساس دې کوي ماشاءالله ټول لوبغاړي ښه فیلډینګ هم ډېر ښه وشو او بالینګ هم ښه وشو او د ګربز او دغه اوپننګ چې و هغه ډېر ښه وچلېدو نو ټولو لوبغاړو ماشاءالله ښه لوبه وکړه خو ګلبودین ډېر ماشاءالله ښه لوبه وکړه د نور احمد هغه کیچ دی هغه کیچ ډېر ښه کیچ و هماغه کیچ چې موږ ته لوبه راغله د چا کیچ و هغه د میکسویل کیچ د بنگلاديش سره سیالي لرو که چېرته هغه سیالي ګټو نو موږ به د خیره سره سیمي فاینل ته ځو لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د غومره مخکې ځي په نړیوال جام کې بنگلاديش سیالي ته په کوم نظر ګورئ یا سیالي به افغانستان وګټي انشاءالله موږ ډېر امیدوار یو چې افغانستان به سیالي ګټي د خیر چې بېګاله د خیر استرالیا راته انډیا ووایي نو دا به ډېر ښه کار وشي که انډیا استرالیا ووایي موږ بنگلاديش او سیمي فاینل ته ځو او سیمي فاینل کې به د خیر بیا فاینل ته ځو فاینل ته ځو د خیر بیا فاینل کې چې موږ سر څوک مخامخ شي انشاءالله موږ به ماتوو زموږ دعاګانې دي موږ سهار وختي پاڅېږو افغانان ټول منځونه کوي دعا کوي خپل ټیم ته او په دعاګانو کې یاد انشاءالله بالکل او کرکټ یوازینۍ خوشحالي ده چې اوس په افغانستان کې خلک ورته خوشحاله دي خلک یې ګوري خلک یې ویني ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړ د زلا ټلویزیون درنو لیدونکو زو اسداباد ښار کې د نورو هټیوالو سره خبرې کوو د هغه ځوانانو سره چې د کرکټ سره ډېره لیوالتیا لري د هغوی سره خبرې کوو احساسات یې اورو احساسات یې ګورو چې دوی څومره خوشحاله دي مهرباني نوم مو راته واخلئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې هدایت الله اصولي دی او د کونړ ولایت د اسداباد د مرکز اوسیدونکی یم اصولي صاحب نن ورځ د افغانستان او د استرالیا ترمنځ سیالي ترسره شوله سیالي دې وکتله
الحمدلله ډیره دقیق او ډیر زیات په خوشاله استو به حدا مونږ نشو کولای مونږ هیڅ ویل نشم چې دا خوشحالي څومره ده بیخي ارزبي کولای نشم دا یو شیز چې دوبونه ډک شو د تویږي زه د سیم نشم ویل چې زما د امینه څومره وا او څومره خوشاله یم نو زه تاسو ته د خوشحالي کوم حد نشم خودل چې زه څومره خوشاله یم به حدا خوشاله یم بالکل هم چنان ټول افغانان خوشاله دي په ډیر ولایتونو کې دغه خوخي ول مانځل شوله منګم نن خو غنل ترچون ځوانان خوشاله دي تاسو سره خبرې کو په ټوله کې په سیالۍ راته وغږېږه د چا سیالي دي ډېره خوښه شوله چا خلو به وکړله د فیلډینګ بالینګ او د بیټینګ د نیګان په سر کې خود راشد خان ډیره زیاته منله چې د خپل د افغانستان ډیره ښکلې او ښایسته په زړه پورې نمایندګي وکړله او خصوصا بیا د ګلبودین نه چې دا داسې یو څوک یې مات کړ چې هغه افغانستان ته په ډېر یو کمه دغه باندې کتل او هغې د حمله تیرې مات کړ هغه د افغانستان دپاره هغه بریاوې زموږ طرف ته راواړوله په ډېره مننه د ګلبودین نه او الله دې ورته همداسې توان ورکړي او الله دې همداسې فول انرژي کې لري خصوصا د افغانستان ټولې 11 کسیزې لوبډلې نه ډېره مننه ډېرې هڅې وکړي او په خصوصا یوې موضوع ده کې چې زه ډېر زیات خوشحاله شوم کله چې دا لوبه شروع کېدله دغلته راشد خان یوه دایره جوړه کړه راشد خان یوه دایره جوړه کړله او د خپلو لوبغاړو ته یې وویله په والله چې زما د بدن دا غونې داسې راجګ شو هغه ته یې وویله چې خیر ځوانانو د وطن د احساس په خاطر باندې د وطن د مینې په خاطر باندې د دې کړېدلې زورېدلې ولس په خاطر باندې خپله فول انرژي په دې لوبه کې استعمال کړي نو دې بیخي زه داسې کړی یم نو ما ویله که زه دلته یم ما به څه کړی وی هماغه چې ځوانان فول انرژي استعمال کړه او څنګه چې راشد خان ویل هماغه شان وشو او الحمدلله د افغانستان او د ټول افغانستان کړېدلې ولس د دې دعاګانې هم ورسره وي ما خپل هم سهار چې ډېر وختي پاڅېدم چې حقیقت درته ویم ما دومره وختي زه جګېږم هم نه خو جګ شوم او بس لمونځ مې وکړو او دعاوې مې وکړې مالیا الله پاک نور چې خو زموږ خوشحالي نشته دغه یو کرکټ موږ ته پاتې دی نو ته دغه کې خو راته خوشحالي راکړه همداسې وشوه خوشحاله یاستو ډېر زیات تیر نړیوال جام مو یاد شي استرالیا چې سیلي موږ نه ګټل بالکل مې یاد شي د میکسویل موږ چېرته یېرېږي وروره نه داسې یېرېږي خو داسې کار وشو چې هلته داسې وشو اوس دلته داسې وشو هغه په نو هغه کومه دغه چې شو هغه پنسن پاکه شوله بس داسې 23 د جون او ترڅنګ 23 د اکتوبر دغه لوبه زه په ژوند کې په کرکټ کې یو په ډېر زیات خوشحاله شوم او یو چې مو پاکستان مات کړ په ډېر زیات خوشحاله شوم نو دغه دواړه مینې زه نشم دغه کولی چې دا څومره مینه وه او زه څومره والا جذبي ونیولم کله چې نور احمد د میکسویل کیچ واخیسته بیا دې څه احساس و چې کیچ واخیسته زما یو زوی دی احساسات کنټرولېده بیخي نه دغه کېده نو کله د ګلبودین خپله هغه یو سټایل کوي که نه نو اوس ډېر زیات مشهور شوی دی زما یو وړوکی زوی دی 2 کلن دی محمد نامې ده نو هغه داسې یو چوکۍ ته وختو د ګلبودین سټایل یې وکړو چې پاپا ما ته دغه شان یو تصویر واخله او راته دغې کړه نو هماغه مې وم کړه نو بیا مې ولیکل چې یاره مبارک دی ټولو افغانانو ته بیا مې ویل چې ګلبودین لکه دا سټایل یې د ګلبودین کړی دی نو ډېر زیات خوشحاله شوم راتلونکې سیالۍ مو بنګلادیش سره ده که چېرته بنګلادیش ته ماتې ورکوو سیمي فاینل ته ځو هلته به د خیر سره څنګه لوبډلې باندې څومره باوري یاستئ چې انشاءالله موږ په خپلې لوبډلې 100% باوري یاستو او داسې سترې لوبغاړي یا سترې لوبډلې چې موږ ماتې کړې نو دغه به انشاءالله هغه به ماتوو امیدوار یاستو او موږ چې د خپل کلاړیان څومره ګورو څومره تعقیبوو نو دغه پخوانۍ لوبډله نه ده او که نړۍ ټوله موږ ته په دغې ګوري نو داسې دې موږ ته نه ګوري اوس دې ته عبرت واخلي چې موږ څه قسم لوبډلې څملولې او ماتې مو ته ورکړي دا نورو لوبډلو ته د خطر زنګ دی نورو لوبډلو ته دا چیلنج دی انشاءالله دا به ورته چیلنج تاسو به وګورئ چې موږ څنګه لوبډلې ماتوو ډېره مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مهرباني تاسو مراته نوم واخلئ ما نوم ولید دی ولید خانه موږ خو چې ګورو په سکرین باندې اوس هم سیالي جریان لري دا راته وایي چې د افغانستان میچ دې ټول وکړه که نه اوس دې نیم مې وکتو یاره کوم بیټینګ دې وکړه استرالیا کې استرالیا بیټینګ مې کتلی و د چا لوبه دې خوښه شوه ما خپله ګلبودین لوبه خوښه شوله ښه بالینګ یې وکړو او افغانستان ته بریا راوړه افغانستان ته ډېر خوشحاله شو دا فکر کوو چې د افغانستان لوبډله به استرالیا لوبډلې ته ماتې ورکړي نه دا ما په ذهن کې نه راتله خپله چې راپاڅېدم مالې څه ویم نو چې بیا وګټه ډېر خوشحاله شوم بیخي دا مې ډېر د زړه ارمان ومایي چې دې ووایي او تېر نړیوال جام خو مې یاد شي استرالیا چې موږ نه میچ او استرالیا هغې باندې څه ډېر خفه شوي اوس به هغه خفګان ختم شوی دی اوس
بالکل ختم نو تا کوم ګلاس شربات کوم جوس د شیخ خیرت ولې نه همداسې ډېر هلکان ناست ټول دکان ډکو سهار کې چې رالم ټول دکان ډکو او هلته کور کې ناست وم چې رالم ټول دکان ډکو چې رالم بس سیدي میچ چې کله افغانستان وګټو کې ول څه خوشاله شو ټول چې شیرینی چې شیر ورکړه ولې نه ډېر شربت او ډېر هلکان ناست مال دوی پیسې مور او موږ ته به چې راکوي ولې نه چې شی چې سکي دا به د کرکټ په خوشاله کی او همداسې د چې موږ یو بوتل اوپر نه اوس کړل بس دا به د کرکټ شیرینی نور چې سکي نور خیر ډیره مننه خوشاله اوسئ درنو لیدونکو یو بل ځوان مې خوا کې ولاړ دی چې دا د کرکټ ډیر زیات شوقي دی او ډیر په مینه باندې د افغانستان کرکټ ګوري د دې سره خبرې کوو چې د نن سیالۍ نه دی څومره خوشاله دی او په نن سیالۍ کې د چا د سیالۍ نه ډیر خوند واخلي مهرباني نومونه ته واخلئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې د ساحل د کونه ولایت د مرکز اوسېدونکی یم او ډېر زیات خوښ یم چې موږ سره ماته ورکړه دغه ټیم ته چې ځکه زموږ تېر هیلې او ارمانونه را ژوندي کړل کوم ټیم ته مو ماتې ورکړه استرالیا کې استرالیا ته سیالي د پیل نه تر پایه پورې وکتله ومې ګټله ډېر که وا دې اورېده وا مې اورېدله او ډېر خو مې ولیدله ستاسو هم راډیو دغه هم تعقیب کومه راډیو دې واورېده بولا راډیو مې واورېده او سلام مې واورېده دواړه مې واورېدلې سیالۍ کې د چا لوبه ډېره خوښه شوه سیالۍ کې مې د ګلبودین لوبه ډېره خوښه شوه راشد خان لوبه ورسره نور ښه ځوانانو ګربز دلې ټولو ښه پیل وکړو او ټولو ښه خپلې هلې ځلې وکړې او تبصره به دې د زلا راډیو نه اورېدلې د چا تبصرې نه دې خوند واخیست تبصره مې په واقعیت یې وویل چې زهیر صاحب تبصره خوند راکړو ډېر اساسیاتي وو ډېر جذباتي تبصره یې کوله او ډېره خوندوره تبصره وه نو زهیر صاحب خو هغه وګټله وایي چې تبصره یې ډېره جذباتي وه ډېره خوندوره وه ډېره جالبه وه ډېره مننه او انشاءالله چې تمه شته ولې به بنګلادیش وو خیر سیمي فاینل ته به انشاءالله ولې به نه مهرباني وکړئ نوم مو راته واخلئ او نن د افغانستان او د استرالیا ترمنځ سیالي ترسره شوله خوشبختانه افغانستان وګټله تاسو څومره خوشحاله یاست بسم الله الرحمن الرحیم زه د دې کرکټ د میچ ګټلو ټول خوشحالي افغانان ته ورکوم او ماشاءالله زمونږ پلیران چې کوم دي دا اوس نړیواله سطح باندې پروفیشنل شوي دي او ښه ګیم یې وکړو او موږ ته ډېر خوند واخیستو د چا سیالۍ نه دې ډېر خوند واخیست د استرالیا او د افغانستان سیالۍ کوم لوبغاړي د لوبې نه دې خوند واخیست ګلبودین ښه لوبه وکړه ټولو پلیرانو ښه د کمبینیشن و چې ټولو سپورټ نه وي نو ګیم به موږ نه ګټل ټولو ښه هیپټ وکړو ښه سپورټ د ټولو پلیرانو وکړو افغانستان په دغه نړیوال جام کې زیاتې سیالۍ وګټلې د استرالیا ترڅنګ نیوزیلند هم ماتې ورکړه فکر کوئ روان میچ کې بنگلادیش ته به ماتې ورکړي ماشاءالله زمونږ پلیران ډېر ښه شوي بنگلادیش ته ماتې ورکوي او انشاءالله سیم فاینل کوارټر فاینل ته زمونږ ټیم ځان شي رسولی په دې چې په ټیم په منځ کې یو اتفاق او اتحاد موجود په هر لوبه کې نو هغې ځان یو حد ته شي رسوي ته ورته خپله څومره لیوالی څومره منتظر یې چې کله به د افغانستان او د بنګلادیش میچ زه ورته ډېر په انتظار یم چې دا میچ وشي او دا زمونږ افغانستان خلکو ته یوه خوشحالي بیا راوړي خوشاله اوسئ ډېره زیاته مننه ورور خیر فکر کوم چې ملګرو میچ وکړه لاړل ولا دغه تاسو په یو لس دقیقې مخکې راغلي وي نو دلته یو بد حل جوړو زموږ چې کوم د فکر ملګري دي تقریبا 15 کسان 10 کسان دغه ځای چې د محدود هم دي خو مګر د غلکان چې ټول لاغلي او خپ شوق سره په ذوق سره دغه میچ وکړو او دغه دا و چې دغه میچ موم غټو هم درنو کتونکو انجنیر ننګیلی تل د کرکټ په برخه کې بیانو ماشاءالله ښه استعداد دی تکړه مبصر دی ډیر کله زموږ سره په تبصره کې ملګری کرکټ باندې مخکې غږیږي انجنیر صاحب په دې راته وغږیږه چې په افغانستان د افغانستان لوبډله خصوصا چې د استرالیا سره کومه سیالي وکړله دا څومره مفیده وه د افغانستان دپاره چې موږ یې په تېر نړیوال جام کې مات کړي وو سخته سیالي زموږ نه ګټلې وه نن سیالۍ کې د دا تمه وه چې افغانستان به سیالي وګټي ښکاره د درس په ټوله کې خو د افغانستان پرته له شکه افغانستان لوبډله اوس په هغه سټیج کې په هغه مورال کې ده چې د ټولې نړۍ ټولې لوبډلې چې دي دوی د یو رسک کې دي خطر کې دي نو پخوا به موږ داسې ویل کېده چې زموږ لوبغاړو به دا توقع او امید دا چې موږ ورنر وګورو موږ ډوني وګورو یا موږ مکسور وګورو لیکن په اوسني وخت کې دوی غواړي چې پلان جوړي چې څنګه افغانستان مات کو څنګه افغانستان ماته د پلان افغانستان د ماته لپاره پلان جوړي دا ډیره جالبه ده زموږ د لپاره خصوصا د افغانستان نوم چې کله غسل کېږي افغانانو دغه تیر لوبغاړي فضل حق فاروقي دی نوین الحق دی ګربز دی دوی د لپاره پلان دوی د سترانګ زون او ویک زون باندې دوی باندې وګي
کیږي چې د انډیا په میچ کې مهمه دا و چې ډیر جالب ازمار لپاره دا و چې دوی په ایپیل کې ملوبيږي خو مګر سره د ایپیل هم دوی د زموږ د لوبغاړو په سترانګ زون او ویک زون دوی باندې غږېدل خبرې کولې چې څنګه وکولې چې په نړۍ سیالۍ کې افغانستان مات کو دغه دوی لپاره ښکاره خبره ده چې افغانستان د استعدادونو کور دی په نړۍ سیالۍ کې چې استرالیا په لومړي په ډېر غټ مورال کې راکته شو لومړی ټاس هم ګټو جالبه خدا و چې د ویسټ انډیز په پیچونو کې لومړی بیټینګ چې هر لوبډله کوي دا ډېر ګټوري دغه چې په دویم اننګ چې دی په ډېر سختۍ سره کېږي نه تر څه نه کېږي چې په مستقیم ډول دغه چیسینګ وکړي مطلب که تاسو ګټي لومړی باید بیټینګ وکړي تاسو ګټي 100% د میچ د وینینګ چانس پریډکشن هم داسې کې دی شي کله چې غو تاسو ګټو د خوشبختانه ورته وایم چې موږ ته بیټینګ راکو تر هغه چې موږ دغه ورلد ریکارډ هم جوړ کړو چې موږ په شپږ میچونو کې درې د پارتنرشپ هغه سن نو زیات ملګرتیا هم په دغه میچ کې هم تر سره شول هم دغه پارتنرشپ ملتیا و چې ووم شو کولای چې دغه لوبډله د ماته سره مخکې د کرکټ شینونکو یوازې هغه څوک چې د فیوچر رپورټ ورکوي هغه ویل چې 140 پلس چې کله د وشي دا نو طبعا چې افغانستان یو سل سلوي پلس چې رنز وکي نو طبعا دغه میچ به هر لوبډله ورکوي میچ به ګټي خو هغه شان دی افغانستان چې یو سل سلوي نه او بالکل انجنیر صاحب کله چې ابراهیم زدران او رحمان الله ګوربز میدان ته رال د بیټینګ کولو لپاره فکر د کوو چې دومره به ملګرتیا وکړي پانشي به دومره وکړي ولا پرته له شکه موږ په دې باندې باور یو چې دوی کوي شي هغه استعداد او هغه وړتیا دوی کوي مخکې دی چې دوی ګراوند ته راځي میدان ته داخليږي په دغه وخت کې راشد خان دوی ته هغه مورال ورکوي دوی ته انګیزه ورکوي چې هغه استعداد موږ شته دي استرالیا څخه موږ د نړۍ هر قوت ماتولې شو او الحمدلله دغه وړتیا دغه موږ شته دي ورځي په نړۍ سیالۍ کې هر یو کس خپل مسؤلیت واخلي او دغه مسؤلیت اجرا کوي همغه چې استرالیا لوبډله د دومره فشار لاندې و چې ځکه چې د دې مخکې استرالیا د هیڅ چا په خلاف باندې هغه چې انګلند دغه سر سخت سیال دی په هر سیالۍ کې په ونډه کې هغه شکفي ایشز کفي یا نور سیالیو کې دیو سیریز کې مخامخ کې د دې دومره یو خوندور سیالي دوی لکه د انډیا پاکستان افغانستان او بنگلاديش دغه شان سرسخت خو مګر په نړۍ سیالي کې چې افغانستان او استرالیا سره مخامخ شي هغوی باندې دومره یو روپ دا را داخل شي چې دوی غبال بلاس کې نشو ګرولې به چې کله فیټینګ ترال نو ته باندې هغه د سیرونو د معلومیدل چې ان شاء الله نړۍ سیالي به افغانستان ته ورکو دا کیږي بالکل تل سه جالب درته بګت شو په نن سیالۍ کې تر ټولو زیات جالب چې تی بيخي هایا جانې کړي ولا میش خو ټول جالب ځکه چې د دې مخکې پروډکشن هم دا کېدو کله چې ما اگر کن پوغه دغه پروډکشن یواز تړي چې 14% د افغانستان وینو نور چې دغه تاوی د استرالیا نو زموږ لپاره ډیر جالب دا چې دغه میچ وګټو زموږ لپاره دویم جالب دا چې ګلبدین نایم فر ټایم کې موږ د لوبو په لوبډله کې او دغه بالر په صفت نه ځغسل کې دی اوس هغه د ازبیټر په صفت باندې په لوبډله کې لوبيږي خو په دغه وخت کې چې کله ګلبدین نایب راځي دلته مصر ننګیال خروټ چې د سیالۍ کې په ورلد کپ کې لومړنۍ سیالۍ د ورکول شي په ورلد کپ کې چانس ورکول شي کله چې دا فیل ورته راغی دی 14 رن ورکړه کله چې رن ورکړي دا غورونه گیر شو راشد خان ویل چې د ټارګټ په مقابل کې د 14 رن چې بل ورته راشي امکان دی ولر چې دنه زیات واخلي ځکه هغه سره د شمالان ټارګټ کیږي چې نوی راځي او میدان داخلي نو طبعا نو هماغه و چې راشد خان د خپل پلان مطابق باندې ګلبدین نایب چې دغه بند ورونه او د ورونه هغه په ګلبدین نایب وکړل هماغه د ګلبدین نایب نتیجه موږ لپاره تر دې رااله چې موږ ته دغه سیالي وکړه جالب تا د پکې انده ډیر زیات پکې جالب کله چې د میکسویل کیچ تر لاسه شو په لندو کې راته د میکسویل کیچ واغستل ځکه چې لیدونکو به موایي چې میکسویل تر ډیره پورې زمونږ سره په یو ضد شروع کړي یو ریشخان وایي طبعا په ننم سیالي کې د خندای ډیره کوله هغه چې ورشو څه احساس دی ولا میکسویل خو په مجموع کې عموما ټول استرالیا لوبډله یو متکبره لوبډله ده ډیر تکبر کوي ان تر دې چې موږ ګوګبز کله چې په شای وکټ باندې وو سټونیس دا یو دغه یو لوبغاړی چې هدي ته په هر بال سره د ریشخان په پسخن په شکل باندې براتو مخامخ د قصې کول خو ان تر دې چې هغه کله وټ شو بیا دومره یو شنه کوي چې دوی لوبغاړو ترمن دغه شان حالات ما به خېل دي نو خو اول د لپاره دغه حالات ولیدل خو بیا میکسویل عموما د نور لوبغاړي میکسویل چې کله بیټینګ تر
هغه د یو حالات یا د یو کنډیشن برابر کو ځان لپاره زه د میچ ګټم زه د میچ ګټم ګویا کې لکه زمونږ تیر ون ډے ورلد کپ چې تر شوی پټس کمنز او د دوه ولاړو هغه میچ چې اسکو زمونږ ډیر غټ تقریبا 200 نه باندې رنز پاتیو چې هغه موږ چې اسکو دغه شان په دې فکر هم راوته خو کله چې ګلبودین میدان ته راځي او دغه بالینګ ته د هغه ښکار کیږي او د منځي ان تر دې چې 50 وکړه خدای هغه زموږ توجیم نو مخ چې کلمه وکړو چې شپږ 50 کړی دي ولا دغه شوم خو بیا مې چې بیا خو خدای اور خوشو نو دغه د وټ کېدو ډیر خوشحالي مو ګلان تر دې چې ځینې ملګری دلته ناسو په غوي باندې مې یو څه نوشجار هم کړم چې دغه شیرینی ورکړه ځکه چې ما دغه مهمه وکټ و چې دا جوړ شي ان شاء الله میچ مونږ ګټو ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسو زموږ کرکټ ته ځانګړي شوی خبرونه وکټله دا و زموږ خبرونه تربیه او بل خبرونه چې زه هروندر او زما همکار زهیر الله زهیر تاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تر هغه درنه اجازه اخلو هر چیرې چې اسې خاد آباد او سوکالوس